د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا عباس ستانکزي د افغانستان د حکومت په اړه تازه څه ویلي. طالبانو د امریکا له وتلو وروسته به بیا څه پلان لري؟ عباس ستانکزي ته ولې ټول افغانان غوسه شول؟ دلته په ویډیو کې ټول جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ، وخت مو په خیر. ستانکزي بې حیثیته افغان حکومت به د امریکا له وتلو وروسته ړنګېږي. د طالبانو د قطر دفتر مرستیال عباس ستانکزي د سرک په نوم یوې مجلې سره په خپل تازه مرکه کې ویلي د امریکایي ځواکونو له وتلو سره یو ځای به بې حیثیته افغان حکومت ړنګېږي او له منځه به ځي. ستانکزي ویلي دوی افغان حکومت په رسمیت نه پیژني او نه به ورسره هیڅ وخت مذاکرات ترسره کړي. د ستانکزي په خبره پاکستان، ایران او روسیه افغانستان کې د دوی څخه ملاتړ کوي او دا ملاتړ یې پخوا له مجاهدینو څخه هم کوه. هغه زیاته کړې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته یې ډاډ ورکړی چې برید به پرې نه کیږي او که څوک وغواړي حمله پرې ترسره کړي دوی به اجازه نه ورکوي. د طالبانو د قطر دفتر مرستیال په ورته وخت کې زیاته کړې چې د دوی منځ کې هیڅ راز اختلاف شتون نه لري او روانه جګړه یې برحقه ده. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو ښه شوی وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تل بیا ښې چارې ولرئ.